ځکه امام شافعي رحمت الله علیه نه چا تاسو کو چیرې سړی هغه تا سره خبرو کی جزر اعظم ماته انتظار کنو څومره انتظار وته پکار دی امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي که ورځ ټوله ورځ به انتظار کوي که شپه ټوله شپه به انتظار او ابراهیم ابن زید نه چا تاسو کو رحمه الله نه چې څو چا سره موږ واده وکړو چې زه ته انتظار کوم تراشه نو څونه انتظار وته پکار ابراهیم ابن زید رحمت الله علیه وته فرمایل تعالی پکار دي چې کم از کم د یو مانځه پورې انتظار وته مطلب دا د مازیګر وخت مثال په 3 بجې شروع کیږي 5 بجې ختميږي 3 نه 5 پورې انتظار وته اسماعیل علیه السلام ګوره مقام او مرتبه دا سوا کوالټي سوا چې انه کان صادق الوعد ته چرته وعده کړی کنه د هغې خلاف کار یې نه دی کړ زمونږ کاروبارونه چې تباه شو هغه دی تباه چې ګڼ کفان شوي نو څه کوې څوک را سره یو خبر وکړي بیا لکه د خدای مسلمانه خلک به دې داسې ووایي که نه چې حیران بشي اوس د دنیا کاروباري هغه څه دی ګورونه چې خلک نن سبا هغه اختیار کړي خلکو که نه هغه مې ذهن کې راځي چې حیران به چا سره امانت نشي دی کېدې خو د سره چې څوک ته سره امانت دی هغه دې عزته کوي بیا او چې چا سره د کېښودو هغه دې هم عزته کوي شی بیا ګرځه پسې هېڅ فرق نه میلاویږي او دا د قیامت د عذابونو چې راځي دې وجه نه نبي علیه السلام فرمایي چې عذابونه به تاسو سره روان وي لکه تسبیح چې وشلېږي د هغې دانې په یو بل پسې را روان دا کله اذا اتخذ الفیء دوله والامانة مغنمه کله چې امانت خلک څه وګڼي هغه خلک غنیمت وګڼي چې زه امانت را سره کېښود اوس راپسې ګرځه واده خلافي د هغه سړي د ایمان د هغه سره پته نه لګي